बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږ ملګرو چرته چوي خاد او بادو سي یو خو به تاسو لیدلی چې خیبر پختونخوا سرکري گاډي بیا په پنجاب پولیس په قبضه کې دا څرنګ دي هغه په کمی تانه کې دي هغه نه علاوه د افغانستان څخه صورتحال دي اندرونی څه سازشونه شروع شوي دي مخالف ګروپونه چې کم طالبانو هغه بیا ولې سرګرم کیږي او پاکستان سره معاملات په خاموشه خو اختیار شوي دا خو س انډرګراوند روان دي او د تحریک انصاف کما درنوا هغه منی اپریشن چې کوم شوی دی هغه څه صورتحال دی او موجوده اوس خیبر پختونخوا د پاره کمپلین جوړیږي او خیبر پختونخوا ولس کم طرف ته روان دي دا اخر ما سره ویډیو اخیره پر وګوري او چې کوم لایک سبسکرایب دی هغه مې راوي چې عملګرو نیم سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس لازمي راکوي تاسو کمنټس نه موږ ته ډیر زیات هغه څه ورته وایي چې حوصله ملويږي او کم اوینو اسلام کیږي اول خبره خو بدا کو چې دا سرکري گاډي چې کوم دی د خیبر پختونخوا دا څنګه دي دا خو به راځم خو اول به خبرو کو چې د خیبر پختونخوا دی وخت کې صورتحال څه دی بیا په افغانستان ایشو راځو چې خیبر پختونخوا دی وخت کې یو خو بدمنه ښکار صوبه چې په غزه کې ورس په بلا چې کوم حادثات کیږي اپریشنز کیږي مختلف الیمنټس روان دي چې زیاتر ضلع خدا سي دي چې هغه بالکل د حکومت ریټ پکې ختم شوی لکه بنو واخلو یا لکه مروت سایډ واخلو دغه شانته په نورو صوبې کې هم صورتحال ټیک نه دی او ماشي صورتحال ورس په بلا خلکو چې کوم کاروبار دی هغه پټ پودريږي او سره صوبې توجه ټوټل اوس دی وخت تاسو خپته چې ټوله مرکز د اسټابلیشمنت سره او ورسره جلسونو باندې دا اوس نیکسټ طریق انصاف په کوهاټ کې جلسه کوي چې هغه لپاره ټول سرکري مشنګري یقینا چې په کوم استعمال شو اوس بدل تم استعماليږي کم د عوام مسلې دي مسائل دي په ځای پاتې دي خو اصل کې جنگ د په دې صورتحال روان شوی دی اوس دی وخت کې چې کوم درنوا بیګا درنا شپې نه وخت باندې هغه باندې واټر ولکن اوبو سره اپریشن کوشش هغه اپریشن کې علي خان هم شو خويندې عمران خان خويندې هم اوبو سره لکه یخ موسم یخ اوبو په واچینو یقینا چې خلک کم 1500 تقریبا دغه شمیره راځي چې ورکرزو چې کې امینیز او د کابینې غړي هم شاملو هم راغلیو د ډیالا جیل ته خو هغه باندې اپریشنز وشو نو هغه ځای مکمل اوس دی وخت کې صفای شوی دا خو دی طریق انصاف دغه کوي چې دا صورتحال به دا چې کوم احتجاج دی دا به جاری تو سپریم ملکتونو سلسله مغا شانتي روټین کې نوي شروع شي خو بل طرف ته عمران خان دغه جیل نه د بدله یعنی بل جیل ته منتقلی دو باندې نن یا سبا کې به دا فیصله وشي او دغه به مسله هوره کوي ولې چې دلته کې ډیر زیات پرابلمز دی وجنا کریټ شوی دی وسره صوبې کې طریق انصاف باندې نور سختی او دغه کسانو پکړه کړ سلسله چې کومه دا هغه د لپاره عملی جامع د لپاره لکه د اسټابلیشمنت چې کوم طریقه کار دی هغه باندې غور روان دی او دا هم سو وخت کې کېدلی شي څنګه کروانی رواني هم دی ورسره یوټیوبر شو او د سوشل میډیا شو په دې باندې هم کریک ډاون چې کوم دی بقاعده توګه روان شوی دی وخت کې په پاکستان کې دا ویلی شو چې سیاسي بحران انتهایی سر اوچت کړی دی او ډیر زیات سیاسي بحران په دغه صورتحال هم دی چې غټه پارټي او نور چې کوم دی ټول په خاموش دي او اسټابلیشمنت او تحریک انصاف جنگ ته په انتظار دي چې دی به اخر انجام کم طرف ته راوځي او بل طرف ته صوبې باندې چې کم زور دی یا دړکا دا چې گورنر راج بلګي دغه به ختم کیږي هغه طرف ته هم ماحول چې کم دی هغه ګوري چې تحریک انصاف څه قسم حرکت کوي نو هغه شانته به جواب ورته ملويږي اوس اسټابلیشمنت هم په ښکارا باندې یو قسم میدان کې دی چې اوس ګورو چې دی باندې مخته سس اقدامات کیږي او تاسو سره شیر کوو رزو د افغانستان په صورتحال باندې نو تاسو به ګورئ چې پاکستان افغانستان شخړې یا ټک ټوک معمولی یا زیات یا خبرې سیاسي یا کله ورولي کله مرکز په لیول خبره کو دا همیشه رواني وي لکه بنیادی کوم ګورو پاکستان جوړ دي دغه سلسله رواني وي خو افغانستان چونکې په دې باندې موږ که خیر د پښتنو خبره وکړو چې زیاتر پښتون بل چې کم کا دی خو دی هغه تبکیږي لګیا دا او هغه باندې خاص فوکس چې کم دی هغه فرنسیانو پهل نه پدی باندې یو انګریزانو یو ریسرچ کړو هغه بنیاد هلاول په باندې کو ډیبیټ کوم لوی هغه تبزی خو دی وخت کې
په افغانستان کې اوس هغه ګوندونو چې کم لکه مخالف ګوندونه دي شاه مسعود یا د نورو ګوندونه چې کم دي هغې سر راوچت کړی دي سرګرمیانې بقاعده توګه شروع شوي دي طالبانو دپاره اوس دا 4 کاله خو ښه خاموشي وه چې بل ګوند سر نه وجد کړی چې هغه ذکر امیر متقي صاحب په خپل خطاب کې هم کړی خو اوس دغه شانتي خبرونه راځي چې هغې سر نوچت کړي دي او دغه سرګرمي چې کوم دي بقاعده توګه شروع کړي دي او د دې انجام به څه کېږي یا دي په شا کم ملکونه دي یا کم داسې ایجنسیانې کار کوي چې هغې دا غواړي چې دغه طالبانو سره دا معامله چې کومه ده هغه یو طرف ته کی بل طرف ته د پاکستان او افغانستان چې کوم اخیری چې کوم سعودي عرب اوس په دې مینځ کې نوته دی ولې چې ترک مذاکرات ناکام شو قطر مذاکرات ناکام شو او سعودي عرب چې کوم دی په دې حواله سره خپل یو کردار شروع کړی دی خو هغه خفیا یعنی میډیا باندې داسې نه ورکوي خو هغه کوشش ته چې دغه معامله خې طرف ته وبسي اوس په دغه معامله کې واحد چې کوم پاکستان دړکه ده چې یا پاکستان یا ټي ټي پی تحریک طالبان یا تاسو تحریک طالبان طرف ته شي یا پاکستان طرف ته شي نو دغه دړکې نه پس افغانستان ته هم یو جواب دی چې اوس په دې صورتحال باندې به هغه څه کوي خو بهرحال اسټابلیشمنت دلته اندرونی خطه دی اوس بارونی یا افغانستان شو یا انډیا خو بل سچویشن دی خو افغانستان سره سچویشن بدل دی د سره جنگ دی الله نو کې نه جنگ غواړي پاکستان نه دغه شانتي جنگ ته خبرات لشي ولې چې دلته کې خپل کسان لکه یعنی پښتنه خو هیڅ کله به په افغانستان یا دغه شانتي صورتحال باندې اٹیک یا دغه شانتي جګړه کې سوا نخلي نو دی وجنه هم دغه جنگ ممکنه نشي کېده خو حالات چې کم خراب دي یا چې کم بورډرز بند دي یا تجارت بند شوی دی یا نور ټینشن جوړ شوی دی یا دلته نه افغانانو پکړ دکړ نو دغه وجنه صورتحال چې کم دی هغه ډېر سنگین جوړ شوی دی اوس راځو اخیری ټاپک لپاره طرف ته چې کم د خیبر پښتونخوا چې کم په بیګا سرکري ګاډي په ګرفتار کې اخیستل شوي دي پولیسو په خپل کې اخیستې دي چې هغه کې 3 نمبر سرکري ګاډي دي او 8 عام کسانو والا ګاډي دي چې هغه په کوم د اپریشنز بیګا وشو پولیس د پنجاب نو هغه کې کسان نه پاتې شو نو په خپل ولکې کې اخیستې دي نه مخکې هم د خیبر پښتونخوا مختلف مشینګری چې کومه دا تر اوسه پورې پنجاب پولیسو سره موجود ده او اسلام آباد پولیس سره موجود ده نو دغه شنه د خیبر پښتونخوا وسایل چې کم دي یا ګاډي چې کم دي یا نور د څه دي هغه یقینا چې دا ښه خبره نه ده بلکې د عوام د ولس په ټکسونو یا په دغه باندې جوړ شوي که دغه شان تحریکونه یا دغه شانتي حکومتونه یو بل ته مخامخ شي نو بیا حالات کم طرف ته تللی شي همدې سره غواړم اجازت او نوي تازه خبرونو سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم او تاسو چرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ